السلام علیکم ملګرو، زه یم خالد اورکزی او یو ځل بیا تاسو سره په یو نوي پروګرام کې یو. موږ چې کومه د سوال او د جواب سلسله شروع کړې ده، ماشاءالله تاسو هغه ډیره خوښوئ او ډیر ګڼ شمېر سوالونه راځي هر وخت. نو ډیره مننه د ټولو هغه ملګرو چې څوک سوالونه کوي او خپل فیډبیک او کمنټ کوي. نن یو بل سوال چې ډیر مهم دی او ډیر ګڼ شمېر ملګرو را لېږلی دی، هغه د موجوده چې کوم صورتحال دی په پاک افغان بارډر باندې په چمن کې او دغه شانتي تورخم کې چې کوم د تجارت بند یا را روانو ورځو کې شروع کېدل پکار دی او کنه. په دې باندې د خلکو سوال کړی دی یاره چې په د پاکستان او د افغانستان د تجارت باره کې او د دې بارډر باره کې لږ خبره کول پکار دي. نو دا خو ډېر ګڼ شمېر زما ملګري دي هغې دا سوال کړی دی او دا به موږ یو جرنل سوال وکړو. که تاسو وګورئ په کونړ کې نن سبا هم دغه شانتې پیښې رامخکې شوي دي چې په کونړ کې د زموږ اف سی چې کوم زموږ فوج دی، د فوج اداره د فرنټیر کور اف سی، هغه اکثر په دغه پاکستان افغانستان چې کوم بارډر دی په هغې باندې د هغې سیکیورټي وي د فرنټیر کور د اف سی چې موږ ورته په پښتو کې ملیشه وایو، زموږ ملیشه. او اخوا د کونړ چې کومه د افغانستان آرمي ده چې هغې ته وایي ملي اردو، نو د دې په منځ کې جړب شوی دی، هغې کې یو څو افغانان د ملي اردو یا عام خلک پکې وفات شوي دي. نو اوس موږ کتل پکار دی چې دا ولې دا کیږي، ټیک که نه. نو که وګورئ دا ولې شروع کیږي، د دې داسې دی چې تاسو ته پته ده چې په زموږ چې کوم افغانستان سره بارډر دی په هغې باندې یو فینسینګ شروع دی چې په پښتو کې ورته یا په فارسي کې د سیمې تاردار وایي چې دا تار دی یا باربډ وایر دی یا فینسینګ دی. نو دا تار چې لګي په دغه بارډر باندې او دا پاکستان، امریکا، نیټو، د افغانستان حکومت، د اشرف غني حکومت بار په دغه خبره باندې زور به ورکولو چې دا بارډر دا بندول پکار دي، ځکه چې د یو ملک نه دی خوا او د دې ځای نه اخوا خلک ځي راځي پې او هغه د پاکستان خلاف کار کوي او د افغانستان خلاف کوي. نو د اشرف غني د حکومت، د امریکې، د نیټو د فورسونو د هغې ډېر غټ د ګیله وه چې یاره دا تاسو دا بارډر چې کوم دی د پاکستان او افغانستان په دې پټرولینګ زیات کوي. همدغه شانتې زموږ رستني حکومت دور کې په دې باندې دا فینسینګ شروع شو، د تار پې لګول شروع شو او تقریبا اوس بالکل پوره کېدو کې دی. نو مطلب دی چې د پاکستان او د افغانستان چې کوم دا بارډر دی دا تقریبا ټول فینس شو او دا بالکل په هغې باندې موږ خپل پوسټونه، چوکۍ او دا هر څه دغه کړو. او تاسو له پته دی چې دا دې ته یو بله نامه هم اخلي ډیورنټ لاین، او د دې ډیورنټ لاین نن نه تقریبا سره پاسه 100 کالو نه مخکې د دې ډیمارکیشن شوی. ډیمارکیټ مطلب چې موږ پښتو کې ورته وایو چونه اچول. نو یو خو دا ناپ شوی هم دی او په دې چونه هم اچوله شوې، لکه دواړو طرف ته پته ده چې زما کم ځای دی او ستا کم ځای دی. خو د افغانستان چې کومه ملي اردو ده تاسو ته پته ده چې هغه یو ارګنایز آرمي نه ده، هغې کې ځوانان هلکان دي، هغې چې کوم دي د خپل مشرانو د کابل نه د هغې خبرې نه اوري او تیزي کوي چې کله زموږ خلک لګیا په بارډر باندې دا کار کوي، فینسینګ کوي او په هغې باندې خپلې مورچې چې کومې دي هغه پخوي یا په هغې باندې کار کوي. نو دوی راځي او دوی د غصې نه په هغې باندې ډزې کوي او حملې پې کوي او بیا چې کله زموږ آرمي په هغې باندې ریسپونس کوي نو بیا دغه شانتې هغې کې ډېر ژوبه او خلک پکې مړه کېږي، د افغانستان طرف نه او زموږ طرف نه به پکې هم خلک شهیدان کېږي. نو په کار څه دي؟ ګوره د پاک افغان بارډر چې کوم دی یا د ډیورنټ لاین چې ورته هم ویل کېږي دا یو پوره دواړه حکومتونه په دې باندې متفق شوي دي او دا یو بارډر دی، یو انټرنیشنل بارډر دی او په دغه باندې لکه ډیمارکیشن شوی دی. او ډیمارکیشن زما په خیال چې زه به وګورم کاغذونه تقریبا 3 کالو کې په دې باندې دا چونه اچولی شوی چې دا ستا ځای دی، دا زما ځای دی، دا ستا ځای دی او هغه د دغه نه وخته د
بلوچستان نه واخله دلته زمونږ د خیبر پختونخوا او ټول د ډیورنټ لاین چې کوم دی په دې باندې چونه چولې شوې ده د تقریبا 100 کاله مخکې او د انګریز په دور کې ټیک کنه یو ډیمارکیشن کمیشن پورا چې د اخوا طرف او د دې طرفه دا پورا دغه کول شوی دی او چې دا بنشي نو دا ډېر خبره ده چې په دې باندې به هغه خلک چې څوک د افغانستان خلاف کار کوي یا د پاکستان خلاف کار کوي هغه به په دې تګ راتګ نشي کولی او چې څوک زما او ستا غونډې سم خلک دي مونږ به خپل په ویزه باندې ځو یا په شناختی کارت سره به ځو یا همدغه شانتي په بارډر به ښه طریقې سره په تورخم یا اخوا په د بلوچستان یا د چمن په بارډر باندې به ښه ښایسته طرف ته ځو نو عام خلکو ته د دې څه دغه نشته نو پکار دا دي چې دا کم زما د افغانستان ورونه دي پکار چې هغې پوه شي هغې د په دې باندې غصه او دغه نه کوي دا یو بارډر دی او موږ دواړه حکومتونه په دې باندې او عوام هم موږ دا یو بارډر ګڼو د خپل کې د دې مطلب دا نه دی چې زموږ په منځ کې بارډر دی نو زموږ یو بل نه جدا شو موږ جدا نه یو موږ تګ راتګ کولی شو او هغه به لیکيږي چې کله کابل او اسلام آباد زموږ دواړه حکومتونه کېږي او یو طریقې کار جوړ کړي نو دا په ټوله دنیا کې کېږي او دا څه غټه خبره نه ده ځکه چې د هر ملکونو په منځ کې بارډري دي د نننۍ ورځ کې دویم د تجارت خبره ده دا به ډېر ښه خبره ده چې د پاکستان او د افغانستان تجارت شروع شي د دې ګټه ټولو کې زیاته د افغانستان پښتنو ته او د پاکستان پښتنو ته ځکه چې په دې بارډر باندې به تجارت شروع شي نو زه خو د دې ډېر غټ سپورټر یم پکار ده چې دا تجارت شروع شي چې تجارت شروع شي نو زمونږ د زرګاو خلکو روزګار به هغې سره دغه شي او دغه شانتې پسماندګي به ختم شي هغې سره به تعلیم راځي هغې سره به زموږ صحت ښه کېږي زموږ د خلکو بیماریانو علاج به کولی شي د خپل په صحت په توجه ورکولی شي خپل تعلیم باندې به توجه ورکولی شي نو موږ له پکار دي چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې چې کوم بارډر دی هغه د خلکو دپاره تجارت دپاره کولو شي او موږ د دې سپورټریان بل ګوره د سپیشلی د افغانستان د خلکو خوشقسمتي دا ده یا خوشبختي دا ده چې په پاکستان کې یو داسې وزیر اعظم دی چې عمران خان نوم دی هغه خو د دې ډېر غټ چیمپین دی چې یاره زموږ د افغانستان سره ډېر ښه تعلق جوړ شي بلکې هغه د دنیا ټول ملکونو سره تعلق غواړي نن به تاسو کتلي چې هغه د بنګلادیش کوم وزیر اعظم ده هغې ته هم ټلیفون کال کړی دی او هغې سره مطلب چې پاکستان بنګلادیش سره خپل سفارتي تعلقات بیا جوړوي دا یو ډېره مهمه خبره ده دا یو ډېره ښه خبره ده چې هغه بنګلادیش سره تعلق جوړولی شي چې موږ په خپلو منځ کې جنګ شوی دی او ډېر نفرتونه هم دي نو افغانستان سره به نه د دې خواړو سوال نه پیدا کېږي نو زه خپل ټولو د پاکستان پښتنو ته د افغانستان افغانانو ته دا ویم چې راځئ چې موږ دې دپاره کار وکړو چې خپل تعلق چې کوم دی یو ځل بیا جوړ کړو تجارت شروع کو بارډر چې کوم دی یو ښه میکانیزم په طریقه باندې چې تګ راتګ کوو او داسې ورځ به راشي چې د پاکستان خلک به افغانستان ته بغیر ویزې ځي بغیر پاسپورټ په ځي او د هغه ځای نه دی خوا خو دا به لیکېږي چې د یورپ غوندې دا تعلق دغه به دغه کېږي چې خپلو کې موږ تعلق نور ښه کړو او هغه خلک چې څوک یو داسې بیسلیس او غلط او بالکل یو د پروپاګانډې په دغه باندې کمې خبرې کوي نو هغه که مونږ یو سایډ له هغې پرېږدو چې هغې ټول دروغ وایي نه په تاریخ کې دا شانتي نه دي شوې نه تاریخي خبرې دي نه زموږ نور داسې خبرې دي چې هغه دا دغه کوي چې کوم دا نیګیټیو شیزونه خلک را مخکې ته کوي د هغې بیسلیس دي زما مقصد دا دی چې هغه یو بیسلیس پروپاګانډوي بیسلیس خبرې خو بارډر په کار چې کولو شي تجارت دپاره خلکو دپاره خو یو میکانیزم لاندې دا نه چې بس هر څوک به ځي راځي د دې نه به د دې طرف نه به هم خلک همداسې ځي او دا خوا چې نه به یې پېژنې چې ولې څه دپاره راغه څه مقصد دی نو یو کنټرول طریقې سره پکار دی چې تجارت او تګ راتګ دا شروع شي نو دا په دې باندې زما نظر او ستاسو څه پې نظر دی ضرور کمنټ کې وکړئ او بیا به انشاءالله را روان پروګرام کې به په هغې ضرور خبرې نو ډېره مننه خپل خیال ساتئ زه یم ستاسو کوربه خالد اورکزی او تاسو ګورئ پښتونخوا ټي وي زموږ ویب سایټ باندې هم یو نظر واچوئ www.pukhtunkhwa.tv دا زموږ ویب سایټ دی نو خپل سوالونه را لېږئ ډېره مننه د الله په امان